هغه رایاد کړه چې په خاورو کې ژوندی خښي دي هسې بې ځایه او په ظلم ناروا ځوري دي. قدرمنو اوریدونکو یوه عمده او اساسي مسئله هغه دا دی چې زموږ د خویندو لاس ورکول پردو او نامحرمو سړیو ته دا حرام او ګناه ده او په داسې ښځه باندې د الله او د الله د رسول لعنت دی. دا ځکه چې په اکثرو ځایونو کې او په اکثرو منطقو کې دا مسئله رایجه ده. حضرت امیه رضی الله عنها څخه روایت دی، هغه فرمایي چې زه نورو ښځو سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه راغلو د بیعت لپاره چې موږ پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره په اسلام باندې بیعت وکړو. نو کله چې موږ اسلام راوړ نو د بیعت کولو څخه وروسته ښځو عرض وکړه چې د الله رسوله موږ خو تا سره زبانی بیعت وکړه خو اوس راشه چې بیعت په لاس سره هم وکړو. حضرت امیه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ښځو ته وفرمایل انی لا اصافح النساء. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې زه پردو ښځو ته لاس ورکول نه غواړم، هغوی سره زه مصافحه نه کوم. همدارنګه د حضرت عایشې رضی الله عنها څخه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ښځو سره بیعت کو په دې خبره باندې چې هغه به الله سره څه شریک نه راوړي. او په آخر کې فرمایي وما مست ید رسول الله صلی الله علیه وسلم ید امرأة الا امرأة یملکها. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس نه دی مسه کړی لاس د یوې ښځې مګر هغه ښځې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملکیت کې وي دا د هغو خاوند و. د پردۍ ښځې لاس د رسول الله لاس ته کله هم نه دی راغلی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والید زناها البطش. د لاس زنا پردو او نامحرمو ښځو ته لاس ورکول وي. نو د چا سره چې د یوې ښځې نکاح کیږي چې په شریعت کې ورته غیر محرم وایي نو د هغه سره ګپ شپ لګول، ټوکې کول، هغه سره کیناستل، هغه ته لاس ورکول، د هغه لیدل دا ټول ناروا دي او د اخلاقي فساد لپاره قوي اسباب دي. دا د دې نه ځان ساتل پکار دي. نو نامحرمې ښځې ته دا پکار نه ده که څه یې هم لیور وي یا د هغه خسر وي یا د ماما زوی وي یا د تره زوی وي یا د خاله زوی وي چې هغو سره دا په لاس باندې ستړي مشي وکړي یا د هغې استاد وي یا د هغې پیر وي چې دوی هغې ته لاس ورکړي. ځکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من مس کف امرأة لیس منها وضع على کفه جمرة یوم القیامه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر هغه چا چې د کومې داسې ښځې لاس لمس که یعنې په لاس باندې هغه سره ښه رازلاس وکړه چې له هغې سره مشروعي اړیکې ونه لري، محرمې نه وي، نو د داسې شخص په لاس کې به د قیامت په ورځ د دوزخ د اور سکروټه کیښودلی شي، هم د ښځې په لاس کې هم د نارینه په لاس کې. همدارنګه امام احمد بن حنبل رحمه الله په خپل مسند کې او دار قطنی په بیعت النساء کې لیکلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به له ښځو سره د بیعت په مهال کې ښځو ته په ډاګه او غوڅه توګه داسې وفرمایل انی لا اصافح النساء انما قولی لمئة کقول الامرة واحده. چې کله به ښځو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کو نو رسول الله به ورته ویل چې زه په لاس باندې تاسو سره روغبړ نه کوم او زما سلو ښځو ته هماغه خطاب او وینا ده لکه چې یوازې یوې ښځې ته یې کوم. نن چې په اسلامي نړۍ کې څومره اخلاقي فساد جریان لري، ستر عمل یې د ښځو بېستري او د نارینهو او ښځو ګډه ناسته او ولاړه خبرې او اترې او په لاس باندې روغبړ لري. او همدارنګه پردیو سړیو سره په لاس باندې ستړي مشي کول دي، په ځانګړې توګه چې په هغې کورنۍ کې زموږ خویندې ژوند کوي یا د تره زوی یا د ماما زوی یا لیور یا نور څوک چې راځي ټول لاس ورته اوږدوي په لاس باندې ورسره ستړي مشي کوي. نو بهتره خبره دا ده چې زموږ خویندې د الله رب العزت د کلام په رڼا کې ژوند تیر کړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې ژوند تیر کړي.
ځان دې د جهنم د اور خس نه ګرځوي. نن چې په لاس باندې تاسو پردیو سره ستړي مشي کوئ، الله رب العزت به په دې لاس کې درته د جهنم د اور سکروټه ږدي، هلته به افسوس کوي، بیا به تا ته ګټه نه درسوي. دویمه عمده موضوع هغه د ښځو وتل دي د کور نه په سینګار او په ډول سره. حضرت میمونه بن سعد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خادمه وه، هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل الرافة في الزینة في غیر اهلها كمثل الظلمة یوم القیامة لا نور لها. رواه ترمذی. حضرت میمونه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کومه ښځه چې د خپل خاوند څخه علاوه هغه سینګار وکړي او په ناز و نخرو سره روانه شي، نو د قیامت په ورځ به په سخته تیاره کې وي او هیڅ رڼا به د هغې لپاره نه وي، هغه به لاره هلته هم نه پیدا کوي. آزاده او بې پردې ښځې چې کله ښایسته جامې واغوندي نو غواړي چې بهر ته ووځي، چې دا د خپل جامې پردیو سړیو او پردیو ښځو ته وروښي، چې د هغوی توجه ځان طرف ته راواړوي او پردي خلک دې ته وګوري چې د دې سره ورته خوند او مزه حاصله شي. موږ وینو زموږ اکثرې خویندې چې زموږ په ټولنه کې ژوند کوي، هغه خپل خاوند لپاره ښایسته جامې نه اغوندي، لکن چې کله چیرته واده وي یا چیرته چې کله کوژدن وي نو خاوند مجبوره کوي کې لري که نه لري هغه ته به خامخا جامې راوړي. نو چې کله بیا هلته روان اوسیږي چې څومره ډول او سنګار او ښایسته جامې هغه ټولې بیا واغوندي. دا کار زموږ خویندو لپاره حرام او ناجائز او د لعنت لامل او د لعنت سبب دی. علامه ابن حجاج مکی په خپل کتاب مدخل کې د ښځو د لباس او د حرامو او ناجایزو صورتونو باندې تبصره کړې ده. هغه لیکلي چې داسې ښځې چې د کورونو څخه وځي په ډیر او ډول سنګار سره هغه ښایسته جامې واغوندي او د سړیو په ګڼه ګوڼه کې ګرځي، په ناز او نخرو سره روانې وي، د دې لپاره چې سړي دوی ته وګوري. هغه لیکلي چې دا ټول حرکتونه ناجائز او حرام دي او د لعنت سبب دي. داسې ښځې به د جنت خوشبویي هم ونه ګوري او د قیامت په ورځ به په سخته تیاره کې وي او د الله رب العزت په عذاب کې به ګرفتاره وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ویناو څخه معلومیږي چې هغه ښځه په ډول او سنګار سره د خپل کور نه وځي نو د دې بهر ته وتل د الله رب العزت د لعنت سبب دی چې په دې باندې به د الله رب العزت لعنت وي، که هغه واده ته ځي، که خپلو خپلوانو کره ځي یا کوژدې ته ځي یا د چکر لپاره وځي. نن ورځ چې موږ وینو د چکر لپاره وځي، دې لپاره هسې بانې لټول دا ټول حماقت دی. د رواجي کارونو څخه ځان ساتل پکار دي. په دې کې د خلکو رضایت او عدم رضایت خیال ساتل حرام او ګناه ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق، چې په کوم کار باندې الله ناراضه کیږي په هغې کې د مخلوق تابعداري روا نه ده. خپلولي پرېښودل سخته لویه ګناه ده، خو که څوک د چا سره خپلولي په دې خاطر قطع کوي چې تا ما سره په یو ناجایز کار کې برخه نه ده اخیستې، لهذا زما او ستا خپلولي سره قطع شوه، نو په دې کې هغه لر هیڅ ګناه نشته، ځکه په ناجایز کار کې برخه نه اخیستل ګناه نه ده بلکې ثواب دی. نو د دې څخه معلومه شوه چې د داسې لعنتي او سپیره کار چې د هغې له وجې نه په ټول قوم باندې تباهي راځي، لهذا د سړیو لپاره او د کور د مشرانو او د ذمهدارو دپاره دا لازمه ده چې د کور څخه په داسې ناجایزه طریقې سره وتل بند کړي. ګڼې په دې ګناه کې به د کور ذمهوار، مور، پلار، مشر، رور، خاوند ټول شریک وي، لکه څنګه چې په هغې غضب او لعنت دی په دیو باندې به هم وي. چې کله هوټلونو کې واده وي ناوې هم لوڅه په موټر کې کینوي او 100 دانې نورې په ډېر فاسد لباس کې هغو سره روان وي، د سړیو ترمنځ ګرځي. آیا تاسو د الله نه ویریږئ؟ د الله عذاب هم کله ستاسو سترګو ته راغلی؟ الله دې په موږ باندې رحم وکړي. بله موضوع د ښځو لپاره د خوشبویي او د عطرو استعمال، دا به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. دستا په هکله پیدا شوي اندېښنې را سره یو خاناوړه رواجونه عنعنې را سره، بل خوا د ظلم او ستم دی افسانې را سره،
دا لفریب او مکر ډکی زمانی را سره د دوستۍ رنگ کې ستا دښمن در نستا پت غواړي د انساني کرامت لستا بغاوت غواړي د دوستۍ رنگ کې ستا دښمن در نستا پت غواړي د انساني کرامت لستا بغاوت غواړي پتمنې خوري اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت لستا بغاوت غواړي د انساني کرامت لستا بغاوت غواړي. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. مسلمانه ښځه به د کافرې ښځې په مقابل کې حیاداره او د ښو اخلاقو خاونده وي. په مسلمانې ښځې کې باید اخلاق وي، په مسلمانې ښځې کې باید عفت وي، په هغه کې عزت وي، شرم وي او حیا وي. ځکه بې حیایي، بد اخلاقي، همدارنګه بې شرمي دا د کافرو او د مشرکو ښځو صفت دی. نو باید چې زموږ مسلمانه خور د کافرې ښځې سره او مشرکې ښځې سره څه نه څه توپیر ولري. حضرت ابو موسی اشعري د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کل عین زانیه وان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي کذا وکذا یعنی الزانیه. رواه ترمذی. حضرت ابو موسی اشعري د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کله چې ښځه عطر او خوشبویي ولګوي او د خلقو په خوا کې تیریږي یا مجلسونو ته ځي یا دفاترو ته ځي دې لپاره چې خلک د هغې خوشبویي څخه خوند واخلي، نو هغه ښځه زناکاره ده. دا د محمد رسول الله صحیح حدیث دی. ترمذي، ابو داود، نسایي دا ټول روایت کړی دی. د عربو په ټولنه کې د ښځو عطر لګول په زینت کې شمار ول. کومې ښځې به چې عطر لګوه هغه به په زینت کې شمار ول. نو هغه ښځې چې نن په کورونو کې عطر لګوي، خوشبویي لګوي او د خپل د کور نه وځي یا په بازارونو کې ګرځي یا په دفترونو کې ګرځي، د دې نه مطلب دا دی چې خلک څنګه اخلاقي فساد طرف ته متوجه کړي. او داسې ښځه چې په کور کې جامې واغوندي، ناروا سینګار وکړي یا په بازار کې ګرځي یا نورو محافلو ته ځي او خوشبویي لګولی وي، دا ټول حرام دي او په داسې ښځې باندې د الله او د الله د رسول لعنت دی. او داسې ښځې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زناکاره ویلي. نن سبا موږ او تاسو وینو چې زموږ اکثرې خویندې د مکتب په بهانه باندې چې کله مکتب ته روانې اوسیږي قسمه قسم سینګارونه یې کړي وي. داسې تعلیم چې په نارواو او حرامو کارونو باندې مشتمل وي، دا د الله رب العزت د عذاب سبب دی. زموږ خویندو ته د اسلام مقدس دین د تعلیم او د زده کړې اجازت ورکړي، خو د اسلام مقدس دین هغې لپاره شرایط هم ټاکړي دي. هر هغه کار چې هغه د الله رب العزت د اوامرو نه په سرغړونې باندې مخ ته ځي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو خلاف وي، هغه د الله رب العزت د غضب او د لعنت سبب وي. نن ورځ زموږ د خویندو وتل د کورونو نه او په بازارونو کې ګرځېدل او د سړیو په مجالسو کې اشتراک کول، دا زموږ په معاشره کې بې حد عام او رواج شوي دي. په دې دور کې د ښارونو څخه او د تعلیم یافته کورونو څخه پرده اوچته شوې ده. د بې پردګي او ازادي د وجې نه د هغوی ښځو حیا او شرافت ضایع کړی دی. د مور او پلار په وړاندې دوی د پردیو سړیو سره اوږه په اوږه ګرځي یا په لاس ستړي مشي کوي او یو تر بله یې سره لاسونه ورکړي وي او روانې وي د هغوی په وړاندې د حیا او شرافت جنازه وباسي. د دوی مور یا د دوی پلار یا د دوی ورونه اصلا دا کوم عیب او شرم نه ګڼي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې زموږ خویندو ته هدایت وکړي. الله دې زموږ ورونو ته هم هدایت وکړي. د ښځو لپاره خوشبویي استعمالول روا دي، خو د شریعت د اصولو سره سم. د حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله وطیب الرجال ریح لا لون له وطیب النساء لون لا ریح له. رواه ابو داود.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خبردار چې د سړیو لپاره خوشبویي هغه ده چې خوشبویي ترې راځي او رنګ هغه نه لري او د ښځو لپاره خوشبویي هغه ده چې د هغې رنګ ښکاره وي او خوشبویي ترې نه راځي یعنې ډیره معمولي خوشبویي وي. همدارنګې د حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې محمد رسول الله فرمایلی دي طیب الرجال ما ظهر ریحه و طیب النساء ما ظهر لونه و خفی ریحه. رواه ترمذي و النسائی. سړیو لپاره خوشبویي هغه ده چې خوشبویي ترې راځي او رنګ یې نه ښکاري او د ښځو لپاره خوشبویي هغه ده چې د هغې رنګ ښکاره وي او خوشبویي ترې نه راځي یعنی هغه به وي ډیره کمه او معمولي خوشبویي. نو ښځې هر قسم خوشبویي صرف خاوند لپاره په خپل کور کې استعمالولی شي خو په دې شرط چې په دې کور کې د نورو خلکو استوګنه نه وي. خو نن ورځ نه د خاوند لپاره نه دي بلکې چې کله بازارونو ته یا دفترونو ته ځي چې کله تاسو هغه په سترګو باندې وینئ تاسو به په خپله باندې هم وشرمېږئ چې دا څه حال دی. نو داسې ښځې چې په داسو جامو کې راوځي او هغه خوشبویي یا د سینګار سامان چې دوی استعمال کړی په دې باندې د الله رب العزت لعنت دی په دې باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت دی ځکه د هغه شیان دي چې خلک دعوت کوي اخلاقي فساد طرف ته. اسلام مقدس دین نه یوازې زنا حرامه ګرځولې بلکې د هغه دواعي او د هغه بلونکي شیانې هم حرام ګرځولي دي او په هغو ټولو کارونو یې کلکه پابندي لګولې ده چې په وړاندې تللو سره د زنا او د اخلاقي فساد سبب جوړیږي. لکه د ښځو ناسته پاسته سړیو سره هغو سره خندا کول هغو سره خبرې کول او په هغه فاسد لباس کې چې هغوی د کورونو نه راوځي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی په هغه نارینه باندې چې هغه ځان مشابه کوي د ښځې سره په جامه کې په اخلاقو کې په وینا کې په خبرو کې. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی په هغې ښځې باندې چې هغه ځان مشابه کوي د سړیو سره. محمد رسول الله لعنت ویلی په هغه نارینه باندې چې هغه اغوندي د ښځې جامه. محمد رسول الله لعنت ویلی په هغې ښځې باندې چې هغه اغوندي د نارینه جامه. نن ورځ زموږ د ورونو او د خویندو د جامو تفکیک او تمیز نه کیږي او هغه ښځې چې دوی وایي په اصل حقیقت کې موږ پټ لباس اغوستی موږ پټې یو. رسول الله وایي په اصل کې دوی عاریات لوڅې دي او په داسې فاسده جامه باندې چې دوی د کورونو نه وځي او خوشبویي استعمالوي چې خلکو توجه ځان طرف ته جلب کړي. لکه چې مایلات و مومیلات وایي رسول الله وایي دا ښځې به نه جنت ته داخل شي او نه به د جنت بوی د دې وپوزو ته راشي. نه خویندو میندو خفه کیږئ ما دا د الله وینا ده دا د محمد رسول الله وینا ده. راشئ دا د خپل لنډ ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې تیر کړئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو په رڼا کې تیر کړئ چې الله عزت د دنیا او آخرت ستاسو به برخه کړي. خالونه لګول وریځې اړول د ویښتانو قیچي کول دا ټول هغه شیان دي چې دې ښځې باندې د الله او د الله رسول لعنت وریږي. ځکه رسول الله لعنت ویلی په هغې ښځې باندې چې هغه د خپل وریځې اړوي نری کوي اگر که د خاوند په اجازه هم وي. لا طاعة للمخلوق في معصیة الخالق. رسول الله لعنت ویلی په هغې ښځې باندې چې د خپل ویښتان قیچي کوي او ځان د سړیو سره مشابه کوي. رسول الله لعنت ویلی په واشمې بوستل شمې باندې چې هغه خال لګوي. رسول الله لعنت ویلی په هغې ښځې باندې چې د خپلو غاښونو په منځ کې فاصله د زینت لپاره پیدا کوي. نن خو د ویښتانو قیچي کول پرېږده سره یې سرونه لوڅ کړي دي. آیا د الله د غضب نه نه ویرېږئ؟ د الله د عذاب نه نه ویرېږئ؟ الله به کله ستاسو نه پوښتنه هم نه کوي. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الله دې موږ په هغه لار روان کړي چې هغه د الله رب العزت د رضا سبب وي. د هغو کارونه دې موږ زموږ خویندې زموږ کورنۍ وساتي چې د الله رب العزت د غضب او د لعنت سبب ګرځي. نو قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو ګران حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پر تاسو ټول په پاک رب سپارم. ښاد بریالي او کامیابه اوسئ. هغه رایاد کړه چې په خاورو کې ژوندی ښخي دی
هسی بی ضایع او په ظلم ناروا ځورې دي توی رټلې له ستمه تل په ویر ژړې دي په دې ګناه چې ته یې ښځه په کور نه یادې دي اوس همغه انسان ناولی ستا سیرت غواړي د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي پتمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي اسلام چې راغی ستا عزت او فضیلت په ځای شو تشوی درنه ستا کرامت او طهارت په ځای شو ستا احتشام او ستا ارزښت او ستا فطرت په ځای شو ستا ټول حقونه شو په ځای ستا حمایت په ځای شو نن د اسلام دښمنان تا نه ضلالت غواړي د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي پتمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي که زما مورې زه و تا ته احترام لرمه که زما خورې ستا عفت لره اکرام لرمه که زما ښځه یې د مینې یو پیغام لرمه که زما لور یې شفقت درته تمام لرمه دا خبره وم څو احمقان ستا حماقت غواړي د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي تا خبره وم څو احمقان ستا حماقت غواړي د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي